بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 19 د می کال 2026 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه کې نړیوال موضوعات دي او همدارنګې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پوځي عملیات دي د مجاهدینو د پنجاب د پوځ په مقابل کې، او څنګه چې تاسو ته معلومه ده تیره دا یو اونۍ د پاکستان پر پوځ ډیره درنه تیره شوې ده او ډیره سنګینه او ډیر تلفات یې ورکړي دي. نن هم همداسې درانه خبرونه لرم، انشاءالله په آخره کې تاسو ته وړاندې کوم. راځو په نړیوالو موضوعاتو کې د ټولو نه مهم خبر دا دی چې په امریکا د وزارت د جنگ یا وزارت دفاع چې موږ تاسو ورته وایو رسما خپل د جنگ لپاره کوم پلان چې جوړ کړی دی دا د ډونالد ټرمپ پر میز باندې ایښی دی او هغه ته دا کړی دی چې دی به څه رقم آمادګي لري د جنگ ته. په دې اطلاعاتو کې دا دغه شوي دي چې دوی اسرائیل ته تازه د طیارو په ذریعه باندې یعنې هوایي د کشتیګانو په ذریعه خو وخت ډیر زیات نیسي او دوی سره هغومره دام نشته، دوی د طیارو په ذریعه باندې عاجل څه اکمالات اسرائیلو ته کړي دي او اسرائیل یو څه اسلحه د خپل لابیګرانو په ذریعه باندې د اروپایي بعضې ملکونو نه چې رسما نه چې هغه ملکونو چون هغې نه ورکوله خو دا یهودانو لابیګري چې هلته ډېره قوي ده د هغې په ذریعه باندې یو څه اسلحه د اروپا نه هم ترلاسه کړې ده. نو دا پلان سپارل شوی دی. په دې پلان کې دا دغه شوي دي چې باید حمله ډېره قوي حمله وسی. دا ځینې ایران ته دا چانس ورنکړلی شي چې بیرته عکس العمل ښکاره کړي او په سرعت د دغې زمان سره په حساب 100 تر 150 غټو اهدافو چې د دې په نظر مخکې نه دي وهل شوي دا ځینې باید کاملا په بنکرونو باندې ووهل شي. بله خبره د دې دا ده چې دوی باید دغه جزایر چې په تنګې هرمز کې دي، امارات متحده عربي هم دې تاسولې ده، کویت هم او بحرین هم چې تاسو به دا جزایر هر یو نیسئ او دغه جزایرو کې خپل قوا به په ځای کوئ او امریکا به خپل د خاراک یا ګارک دغه چې دی ټاپو دا به نیسي او دلته به خپل کمانډو کوزوي او پس له هغې نه به بیا دوی ایران باندې د کومانډو په ذریعه عملیات ترسره کوي او دوی په نظر دغه کم رهبران چې پاتې دا به د منځه وړي او د ده په نتیجه کې دوی به کاملا ایران تسخیروي. دا نو داسې یو پلان دی چې یو دی خیال او خوب دی چې هغه اول ځلې کې تطبیق نشو، دویم ځلې کې تطبیق نشو، ترلاسه یې ونشو کړلی. نو دا ځلې فکر کوم چې دوی به آخري کوششي چې دوی دا کار کوي. خو بی بی سی نیوز یا خبري دغې دا اطلاع ورکړې ده چې ډونالد ټرمپ پلان د ایران باندې د حملې د قطر، امارات او د عربستان سعودي په خواهش سره تاویخ ته ولیدلی دی. ټرمپ ویلي دی چې موږ ممکن سبا پر ایران باندې برید کړی وی، خو په دې وخت کې موږ ته د قطر او امارات او د سعودي نه یو درخواست راغی چې دا حمله دی اوس وځنډول شي. نو دلته اوس سوال دلته راځي چې آیا دوی به رښتیا غوښتنه کړي او که به نه یې کړي یا نه ډونالد ټرمپ خپله امادګي نه درلودله، بار یې په دوی اچولی دی او ځان یې د دې جنګ نه فلحال دپاره ایستی دی ځکه چې دوی امادګي تکمیله نه ده. ځکه چې قطر او سعودي په یو طرف کې دي، امارات په بل طرف کې دی. نو امارات خو د امریکا او د اسرائیل په غېږ کې دی. نو امارات څنګه د امریکې نه دا غوښتلی شي چې ته دا حمله وځنډوه، ځکه که دی دا خبره کوي خو هلته اسرائیل په دې دغه کېږي او دا د اسرائیل سره دی او عربستان سعودي او قطر په کوم دلیل سره به دا ویلي چې دا حمله وځنډوه؟ آیا د دې لپاره کوم دلیل شاته به موجودي؟ ځکه چې د هغوی خو په د امریکې سره خپل اډې ورته نه دي ورکړي او د امریکې سره په دې بابت کې کوم دا نشته. د امریکا خپل تصمیم چې نیسي د سعودي او د قطر پکې کوم که چېرته د کوم مصالحې خبرې کوم د په حساب د کوم مسودې خبرې نو هغه خو هم باید بیان کړلی شي، ځکه چې د هغوی د خوا نه کوم مسودې داسې کوم خبره وجود نه لري. بنان دا خبر داسې ډماډول غوندې ښکاري، حقیقي درست نه ښکاري په ده باندې چې اول ډونالد ټرمپ
حمله وایي سبا مې کوله، ځکه چې تېره ورځ چې بیان خپل ملت ته کړی و هغې کې ویلي چې 2 نه تر 3 هفتو کې موږ په ایران برید کوو. نو څنګه نن وایي چې دفعتاً، ځکه چې دا د نن ورځې د برید خبره اسرائیل کړې وه، امریکې نه وه کړې، نتنیاهو کړې وه چې که امریکا ماته اجازه راکړي زه دا برید کوم. او امریکې خپل دغه کې ما تاسو پرون برنامه کې دا خبر کړی و چې 2 نه تر 3 هفتو یې ویلي و. نو دفعتاً دا څنګه خبره تغییر شو چې ما په سبا ته حمله کوله خو سعودي زما مخه ونیوله. تېر ځل خو سعودي خپل اډه در نه کړه، تا حمله ونه کړه. نو دا ځل څه شی باعث د دې شو چې ستا دا موقف را وګرځېده. خو په هر حال دا یو خبرو تاسو مې وړاندې کړ. همدارنګه د امریکې پخواني د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خپل په یو مصاحبه کې چې د CBS شبکې سره کړی ده، تلویزیون سره کړی ده، ویلي دی چې 18 کاله اسرائیل دا کوشش وکړ چې امریکایان دې ته وهڅوي چې پر ایران باندې برید وکړي. وایي چې د 2009 نه را په دې خوا د دوی لابیګران او خپله نتنیاهو په دې مصروف و چې امریکایان دې ته تشویق کړي چې پر ایران باندې برید وکړي، خو دی کامیابه نه شو. بالاخره په دې حکومت کې دی په دې دغه شو چې دغه طلسم مات کړي او دا حکومت دې ته وهڅوي چې د ایران حکومت ډېر متزلزله حکومت دی، یو حملې سره هر څه ختمیږي، نظام بدلیږي او دا سیمه پاکیږي. خو دی اوس وایي چې موږ په داسې یو بمبست او ګودال کې خپه بنده پاتې ده چې اوس نه ځان ایستی شو او نه اسرائیل خپل ځان ایستی شو، موږ ایستی شي. موږ ته دروغ ویلي او دا دروغ خپل په موږ باندې بالاخره تطبیق کړل. اوس یې ځان په مصیبت کې اچولی دی او موږ هم په دې مصیبت کې یو، ځکه دې نه خلاصون نشته دی. همدارنګې مارکو روبیو دا وایي چې وزیر بهرنیو چارو وزیر د امریکې دا خبره کوي چې پاکستان د آزادۍ هغه پروژه یا پروجیکټ فریډم چې او دا پاکستان په موږ باندې متوقف کړ کنه، او ویل چې مذاکرات کامیابیږي، به دې عمل ته ضرورت نشته دی، موږ ته یو چانس راکړي، موږ دا پروګرام کامیابو. اوس دی وایي چې پاکستان خو خپل په پروګرام کې کامیاب نشو او اوس موږ مجبور یو دوباره تیاری ونیسو چې دا برید وکړو. اول خو دا خبره ده چې پاکستان خپله دا کار نه دی کړی، د امریکې په خواهش کړی. امریکې ورته ویلي چې ته دا درخواستي وکړه، زه بیا بیرته تا ته مثبت جواب در کوم او ته به منځګړیتوب وکړې، موږ به د دې جنګ نه ووځو. حتی هغه ټویټونه د ټویټر د شهباز شریف کې او اسحاق ډار چې لیکلي هغه ورته امریکایانو CIA ورته لیکلي. نو څنګه دی اوس دا وایي؟ دا خو دوی په همدې لپاره د داسې ملکونو نه کار اخلي، که کامیاب شو کریډیټ خپل اخلي، که ناکام شو هغه مملکت دغه کوي بدناموي او بیا پې برید کوي. نو اوس دوی دا بار په پاکستان اچي او ممکن که چېرته د دوی په دې پلانونو کې کامیاب نشي، بیا دا ګوډ سنډنه چې ده د غوږونه تاوول چې دي دا به دوی د پاکستان کوي. او دا ما په تاسو ته په هغه وخت چې پاکستان دا کار شروع کړ ما تاسو دا خبره کړې وه چې پاکستان خو غټ غټ خیزونه وهي او ځان ته نه ګوري، خو د ده غټ قیمت به ادا کوي. او انشاءالله تاسو به وګورئ چې د ده غټ قیمت به په دې ادا کوي چې امریکا به بیا وار ورکوي دې ته. همدارنګې د پاکستان د داخله امورو کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي درېیمه ورځ ده چې په تهران کې دی، هلته د پزشکیان سره هم لیدلی دي، باقر قالیباف سره هم لیدلی دي، همدارنګې د وزیر خارجه سره هم لیدلی دي او اوس هم ملاقاتونه روان دي او دی لګیا دی په دې دا کې، ځکه چې 15 ټکي چې پرون شپه ما تاسو پرون ورځ مې برنامه کې تاسو ویلو 15 ټکي د امریکا خوانه راغلی او 15 د ایران د خوانه ځواب ورغلی. نو دی په هغې باندې اوضاع ترخه شوې وه، نو دی فشار راوړی دی. اوس ایران نه دوباره یو بل مسودې اخیستې ده، ویل کېږي دا 14 ټکي لري او دا د امریکې ته استوي، خو دا 14 ټکي لا تر اوسه افشا شوي نه دي، څرګند شوي نه دي. که کله څرګند شول زه به دا ضرور ستاسو حضور ته وړاندې کوم او دا تاسو سره به پرې بحث کوم. په عین حال کې لینسي ګراهام وایي چې په کانګرس د امریکا غړی دی او د اسرائیلو لابیګر دی. د امریکا حکومت ته وایي چې په ایران باندې حمله باید ډیره تیزه، تنده او سریع وسي او دا باید ډیره لنډه وسي چې وخت ډیر ونه نیسي، بس وی وهي دا کار تمام کوي. نو بس دې خولې حتما حلوات یې زړه کېږي، ځکه خو دا خبره کوي. همدارنګې پیوټین
نن په بیجینګ کې دی، چین ته تللی دی، د شي جي پینګ او د پیوټن به ناسته کیږي او د آینده د نړۍ د ستراتیژیکو مسایلو تصمیم به نیسي، ځکه چې کم پروګرامونه د امریکا سره دی شوي دي، د هغې نه بعد چې کم حالات پیدا شوي د هغې لپاره به دوی ضرور یو په بل سره خبرې کوي. همدارنګې د امارات متحده عربي په اتومي ریاکټر باندې چې حمله شوې وه بله ورځې، او همدارنګې د سعودي باندې هم برید شوی و، او دا ویل شوي چې ایران په سعودي باندې برید وکړه او په امارات متحده عربي برید وکړه. خو دې ته ټول دا تشویش کې وو چې دا باید معلوم کړي، ځکه چې ایران دا ادعا نه وه منلې چې دا کار ده کړی دی. خو اوس معلومه شوه چې دغه میزایلونه دغه چې دي دا د عراق د خوا نه تللي وو، دغې باندې هم سعودي باندې او هم په امارات متحده عربي باندې. او عراق حکومت ویل چې دی دا وار نه دی کړی، دی لګیا د تحقیق کوي. ممکن هغه 2 مرکزونه چې بدون د اجازې نه اسرائیل په عراق کې جوړ کړي دي هغوی دا وار کړی چې ایران او عراق بدنام کړي، نو دا ممکنه ده دا کار دوی کړي او د دې نه دوی دا ګټه واخلي. همدارنګې د امریکې 2 F-15 یا بعضې وایي چې F-18 2 خبره راغلي، زه دواړه تاسو ته وایم. یو وایي چې F-15 بل وایي چې F-18 2 طیارې په فضا کې سره ټکر شولې، تصادم یې وکړ او 2 پیلوټانو یې ځانونه ویستل، 4 یعنې پایلټ او کو پایلټ په دواړو طیارو کې 4 تنه 2 تنه دی ځانونه ویستل او طیارې دواړه منهدمې شولې او د منځه لاړې. دا چایویشتې نه دي، دا په یو اگزیبیشن کې یا په نمایش کې یا په نندارتون کې دا هلته دوی ننداره کوله، خلک لاندې ولاړو چې دوی په فضا کې سره ولګېدل او دا 2 طیارې د دوی لاندې راوپرځېدلې او ولوېدلې. راځم اوس د پاکستان د ډیورند کرښې غاړې ته. د پاکستان پر اردو باندې په کوهاټ کې برید شوی دی، 11 تنه نظامیان پکې وژل شوي دي چې زیاتره د ISI کسان دي. 10 موټرونو کاروانو په ده باندې برید شوی دی او دا کاروان د ماین په قطار باندې برابر شوی دی او موټر انفجار کړی دی. نو 11 تنه چې زیاتره د ISI استخباراتي سایمن صاحبانو هغه پکې وژل شوي دي. همدارنګې بلوچو ازادي غوښتونکو د تفتان لاره د ایران او د پاکستان ترمنځ کنټرول کړې ده او دی بنده کړې ده. د ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې چې د دالبندین ښار کې دوی ترسره کړی دی، 11 تنه پاکستاني نظامیان یې وژلي دي او د سیمې کنټرول یې کاملا ترلاسه کړی دی. زما ته داسې ښکاري چې ممکنه ده چې دغه جنګ چې 4 ورځې په دې سیمه کې روان و، بله ورځ یې مستونګ ونیوه، پرون یې دالبندین مکمل ونیوه. دغه دالبندین د ایران په سرحد ته نږدې ساحه ده او دوی دغه لارې نه دا سرحد ټول نیولی دی. خو ما ته داسې ښکاري چې ممکن دی کې د بیروني لاس هم وسی، اسرائیل، امارات متحده عربي، هندوستان او د امریکې، ځکه چې هغوی ته معلومه ده چې چینایان د دې لارې نه ایران ته اسلحه تیروي. نو که دا لاره پې باندې بنده کړي او دا مجاهدین ونیسي، ګوادر هم پې بندېږي دم او د پاکستان لاره او د چینایانو لاره بندېږي، د ایران ته نور دوی اسلحه نشي استولی. نو دا یو ماته یو لوبه غوندې ښکاري او نړیواله لویه لوبه ښکاري. همدارنګې وزیرستان شمالي د شوال ولی په سیمه کې پر پوځ باندې درنه حمله ترسره شوې ده چې د هغې په نتیجه کې 8 پوځیان وژل شوي دي او زیات تعداد نور ټپیان شوي دي، چې دا ښکاره کوي چې په پاکستان کې په پوځیانو باندې دې ورځو کې بد حال دی. بل پرون خبرونه تاسو که نه وي لیدلی ضرور یې وګورئ، هلته په یو معاملیات کې 50 وژل شوي دي، په بل کې 500 دغه وژل شوي دي. همدارنګې 14 بل ځای کې دي، 11 بل ځای کې دي. په دې رقم د دوی د وژلو تعداد ډېر زیات شوی دی او پوځیان یې اوس د یرې نه خپل د مقاماتو او د خپل د حیثیت نه هغه کرسۍ نه تېرېږي او استعفا کوي تر څو مبادا چې دوی ونه وژل شي. د پاکستان د پوځ حالت ښه نه دی او دوی لګیا دي مشران په نړیوال سیاست کې دې غاړه منډې وهي چې هغې کې به ځان خراب کړي او هندوستان همچنان په داسې حالت کې ورته دا ګواښ کړی دی چې که دوی افغانستان ته مشکلات جوړوي او سیمه کې، نو دوی به کېدای شي د هندوستان د یو غټ برید لاندې راشي
او حتی تر دې پورې د هغې لوی درستیز دا خبره کړې ده چې ممکن پاکستان په مخ د نقشې پاتې نشي او د تاریخ حصه وګرځېږي. دا و زما د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې ما ستاسو حضور ته وړاندې کړل. هیله ده د برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.